السلام علیکم ورحمت الله. درنو او معززو دوستانو، بیا هم ډېر زیات په خیر راغلی. هیله لرم ټول به راته روغ جوړ او صحتمند یئ. راځو نن هغه د پروډکټ د انتخاب لپاره د ټیک ټاک شاپ خاطر هغه سکسسفل کرایټیریا باندې خبرې کوو. موږ تاسو په تېر درسونو کې هم ځینې کرایټیریاو باندې فاینانشل ریلیټډ، پیس ریلیټډ او نورو برخو باندې. راځو نن ورځ موږ تاسو نوره کرایټیریا چې هغه د پرایس ریلیټډ کیږي او نوره کرایټیریا هم شته، ورسته دې باندې بحث کوو. نو پرایس لیول چې دی مثلا څومره کې دا ډېر مهم دی. مخکې هم ما یو ځل یاده کړه، اوس بیرته یعنی ولې دغه 10 to 30 مهم دی؟ ځکه دغه اندازه چې دا په دې کې په ټیک ټاک شاپ کې یعنی هغه د انالایزیشن په اساس باندې د ډیټا په اساس باندې دغه رینج کې په پروډکټ ډېر زیات خرڅېږي. ځکه ویره نشته او ډېر مصرف نه دی. هر څوک په سادانه ډول کولی شي مستقیمه پروډکټ واخلي، خریداري کړي. د 50 نه لاندې چې دی دغه هم یو ښه پروډکټ دی، یعنی تقریبا د 10 تر 50 پورې دغه هم یو څه نه څه هغه لري. او ما چې زیات کنورژن لري هغه تر 30 پورې دي. د 50 نه تر 100% پورې دا خصوصا په مشخصو کټګوریانو کې ښه کار کوي، لکه بیوټي ریلیټډ شي، د ټیک ریلیټډ د ټیکنالوژۍ مربوط او ویلنس، دغه کټګوریانو کې مشخصا کار کوي. خو 2025 کې بیا دغه کرایټیریا یو څه لوړه شوې ده دغه پرایس، ځکه اوس وخت کې یعنی خلکو اعتماد پیدا کړی آنلاین بزنس باندې، ټیک ټاک شاپ باندې. نو هغه کرایټیریا یو څه لوړه شوې ده، تر 115 پورې هم خلک پرشات کوي. اما غوره رینج چې دی د خصوصا د نیو سیلر لپاره هغه تر 10 نه تر 30 پورې کوشش وشي چې او پروډکټ انتخاب کړي. او راځو پروډکټ خپله داخل کې کومه کرایټیریا باید ولري. مثلا چې یو پروډکټ انتخابومه، دغه موز زه غواړم خرڅ کړم، دا باید کومه کرایټیریا ولري، څه ډول وي، یعنی خصوصا د ټیک ټاک شاپ لپاره کوم اصول باید ولري دغه پروډکټ په خپله په داخل کې. دا خو ایکسټرنل کرایټیریا چې موږ تاسو ذکر کړله، اما خپله پروډکټ په ځان کې کومه کوالټي ولري زه باید انتخاب کړم. لومړی چې دا ویژوال ډیمانډ باید ولري. هدف څه شی دی؟ یعنی چې کله څوک ګوري دغه پروډکټ، یا موږ تاسو په داسې ډول نمایان کړلی شو چې خلک اټراکټ کړي، راجذب کړي ځان ته، چې دغه واقعیت هم ځینې پروډکټ وي هغه که څومره هم موږ تاسو خواري ورباندې کوو ویډیو باندې، نو هغه ښه نه شي ښکاره کېدله خلکو ته، کسټمرز ته، نو هغه پروډکټ نه موږ خودداري کوو. دویم ډیمو فرینډلی وي باید، یعنی که چېرته یو څوک په لومړیو کې ګوري په 15 نه تر 1 منټ پورې، 15 سیکنډ نه تر 1 منټ پورې د خلکو توجه را جذب کړي، پیدا په دغه ډیمو سیکشن کې، د لومړی سیکشن کې، نو دغه هم یو ښه پروډکټ دی چې ته وګوره که نه، چې مثلا دغه پروډکټ دی زه که 15 سیکنډز کې که دغه چاته وړاندې کوم، آیا د دوی توجه به را جذب کړي که نه. دریم یو چې دی پرابلم سالوینګ، تر ټولو مهمترین په هر پلیټفارم کې، هر بزنس کې نن سبا دا ډېر بهترین اپشن دی، پرابلم سالور. آیا د یو چا مشکل حل کولی شي؟ نه. که چېرته کوم نوآوري نه وي پکې، نو طبعا دا پروډکټ هم مخکې نشي تللی. بل ترانسفارمیشن دی، کلیر بیفور آفټر پوټینشیل، یعنی په دې کې باید موږ تاسو ډېر اتھینټیک واوسیږو. داسې نه وي چې موږ تاسو پروډکټ یو ډول وړاندې کوو او هلته ترانسفارمیشن نه لري، یعنی په اډورټایزمنټ کې یو ډول ښکاره کوو، کله چې مشتری ترلاسه کوي هغه بیا مشکل سره مخ کېږي. دا فیل دی دغه پروډکټ. راځو ایموشنل ټریګر، یعنی خلکو ته باید یو د سرپرایز وړ وي. کله چې موږ تاسو د چا ته ښایو یا اډورټایزمنټ یې کوو، نو خلک باید ډېر زیات زر اټراکټ کړي او خلک حیرانه کړي او ډېر یې خوښ کړي چې دا بهترین پروډکټ دی. بل راځو مارکیټ ولیډیشن. نو مخکې هم موږ تاسو دې باندې خبرې وکړلې چې دغه هم یو مهمه کرایټیریا ده. کله چې پروډکټ انتخاب کوو، د کټګوري باید وګورو چې آیا دغه کټګوري زیات پروشات لري چې دغه پروډکټ زه انتخابوم که نه لري، او له مخکې څخه باید دا ټرینډینګ وي. صحیح ده؟ نو یعنی د آنلاین بزنس خوبي په دا کې ده د فزیکي بزنس په پرتله، چې موږ تاسو تحلیل کولی شو، اوله نه ډیټا کتلی شو چې دا پروډکټ ښه پروشات لري یا نه لري. او بل سیلز ویلاسټي 3000، هدف دا دی چې پروشات هم باید ټیک ټاک شاپ کې
امازون کاملا خلاف ډیرو برخو کې کرایټریا خلاف ده. یعنې په امازون کې په میاشت کې 200 په رشات ولري 200 یونټ هغه موږ انتخابوو. اما ټیک ټاک شاپ کې به کوشش کوو 3000 په یو ورځ کې باید په رشات ولري. او بل دا پروډکټ چې زه انتخابوم باید ریټینګ یې ډېر صحیح وي. ریټینګ یې اقلا باید 4 وي، 4 پلس. 4.5 وي دا خو بیخي آیډیل ده. اما د 4 نه باید ریټینګ کم نه وي. دغه هم یو بله کرایټریا. او بل اپریشن ریلیټډ، نو کله چې موږ تاسو پروډکټ انتخابوو اقلا باید 1000 یونټس ولرو. دا هم ټیک ټاک شاپ ښه نمایان کوي خلکو ته. خو دا ضرور نه ده چې موږ تاسو په اولو کې په ټیسټینګ پیریډ کې به هیڅ کله 1000 نه اخلئ. ټیسټینګ پیریډ کې 10 یونټس کافي دي. چې یو واره ټیسټ کړو که ښه نتیجه ولرله بیا راځو 1000 هم اخیستلی شو، ډاډه یو. او بل شیپینګ ریلیټډ موږ تاسو باید په ټیک ټاک شاپ کې دغه کرایټریا هم بدله ده. شیپینګ کې باید موږ تاسو ډېر تیز و فاسټ و. باید په کلن په 4 ورځو نه بیخي باید دغه میکزیمم اماونټ دی 4 ورځو نه باید بیخي ناوخته نشي. 24 اورز کې باید کوشش وکړو، کني 3 ډیز کې باید ډېر زیات هڅه وکړو چې شیپ شي، یعنې مشکل سره مخ کېږو. او بل هغه پروډکټ هغه کټګوریان هم انتخاب نه کړو چې هغه پروهیبیټډ وي. نو هغه د ټیک ټاک شاپ په اصولو کې شته، تاسو هم سرچ کولی شئ. الکول ریلیټډ وي مثلا دغه کټګوریان انتخاب نه کړو. سرټیفیکیشن هغه پروډکټ چې ګیټډ دي، لکه ساده لفظ که ووایم چې موږ تاسو نه ډاکومنټ غواړي، هغه هم انتخاب نه کړو. او بل کنټینټ پوټینشیل، کله چې موږ تاسو یو پروډکټ انتخابوو اول ښه باید وګورو چې دغه پروډکټ کنټینټ ته جوړ دی که نه دی جوړ. بعضې پروډکټ باندې ښه کنټینټ نشي جوړېدلی، موږ تاسو نشو کولی هغه ښه نمایان کړو، خلکو ته یې ښه توضیح کړو، هغه هم موږ تاسو نه انتخابوو. اتھینټیک وي باید، یعنې څه چې په پروډکټ کې دي هماغه ډول په اډورټایزمنټ کې هم خلکو ته وښیو. او کنسسټنټ باید واوسي، ریګولرلی کنټینټ اپډیټ کړو هر وخت لپاره نوی نوی. او بل د خلکو سره د شیر کېدو وړ وي، داسې پروډکټ نه وي چې هغه موږ تاسو هر چا سره نشو شیر کولی کسټمر سره. نو بهترین پروډکټ وي او د هر چا سره د شیر وړ وي. او بل هغه کرایټریا چې موږ تاسو 100% باید اوایډ وکړو، دغه پروډکټ انتخاب نه کړو په دغه اصولو، هغه دا د پروډکټس انډر $7 نه اول خو موږ تاسو $10 کرایټریا دی، دې نه کم نه وي. خو بیا د $7 نه کم خو بیخي هېڅ کوشش ونه کړو. په دې کې موږ تاسو ته پروفیټ نه پاتې کېږي. صحیح ده ښه پروشات به ولري خو پروفیټ هم مهم دی. جنریک آیټمز، بعضې آیټمز وي چې هغه ډېر عام وي، هر څوک بس دغه خرڅوي، نو کوم خاص نوآوري نه لري. هغه پروډکټ هغه چې څوک ټرینډ شوي دي هغوی نه یې خلک اخلي، موږ تاسو بیا مشکله ده چې زر او پروفیټ ولرو. بل سیزنل پروډکټ به نه خرڅوو، یو لنډې مودې لپاره چې خرڅېږي. او بل فریجل هغه ماتېدونکي پروډکټ. او بل هغه پروډکټ چې لایسنس ته سرټیفیکیټس ته دغه ضرورت ولري. نو درنو دوستانو دغه هغه مهمه کرایټریا او پاتې کرایټریا چې موږ تاسو د یو پروډکټ د سلیکشن لپاره ورباندې پوه شو او باید جدي په نظر کې ونیسو تر څو یو سکسسفل سیلر شو په ټیک ټاک شاپ کې. نو په راتلونکو درسونو کې بیا هم ډېر زیات اړین مهم ضرور نکات را روان دي، هیله د همغه هم زموږ سره یو ځای کړئ.